د جهاد منځ ټول په قیام کېږي قعدان لري شور د اقدام دی او د کنج مراقبان لري زمون خور کیدا مسلمان شوا خوراک دا تور زندان فلنرازی مجوش نور سکڑی کافران زمون خور کیدا مسلمان شوا خوراک دا تور زندان فلنرازی مجوش نور سکڑی کافران پدلوی او سترغم کے اوخ کی دین کڑل قدر مرگو تا دے پکار اس دے او نکڑلو زیار پدلوی او سترغم کے اوخ کی دین کڑل قدر کراچا و وجدان کڑاش پورز دے یو پزان در لدر باکڑی مولا لوڑ علی او بالا شان نون خور کیدا مسلمان شوا خوراک دا تور زندان فلنرازی مجوش نور سکڑی کافران یہ اختابو کل وگیم در تنن اصلیت دی خیم اشپنمی مسلمان اصل حقیقت دی ویم یہ اختابو کل وگیم در تنن اصلیت دی خیم اشپنمی مسلمان اصل حقیقت دی ویم اے مسلمہ قدردان پاسون اکڑا شم قربان چی بیانای ملامات وڑاند دغانی سبحان زمون خور کیدا مسلمان شوا خوراک دا تور زندان فلنرازی پجوش نور سکڑی کافران دے جندون دی دانشو یہ اختا پتا ماشو اثر اون کڑو پتا حس کلام دا حماسو دے جندون دی دانشو یہ اختا پتا ماشو اثر اون کڑو پتا حس کلام دا حماسو غافل کرے یہ شیطان در تطلال یم حیران یہ مشغول پا بیہدا خورد جاڑی کڑی گریان خور کیدا مسلمان شوا خوراک دا تور زندان فلنرازی پجوش نور سکڑی کافران وقت دا غیرات کالا وقت دا حمات آخر والی یہ ودا چولکو ما دا غفلات کالا وقت دا غیرات کالا وقت دا حمات آخر والی یہ ودا چولکو ما دا غفلات اور دمری نور لخفگان زندگی شوابران تیل حالا نا خبر ایم دادستا ایمان خور کیدا مسلمان شوا خوراک دا تور زندان فلنرازی مجوش
نور سوکړي کافران باندې ډک دی لا زحمت خدایا وکړه پر رحمت تمنشتا نور لچا دې پتا ماشا ما باندې ډک دی لا زحمت خدایا وکړه پر رحمت تمنشتا نور لچا دے پتا ماشا ما یہ اللہ پر بندگان بے حساب مہربان اکڑا مہربان خپل یہ رحیم و ہم رحمان زمون خور کئیتا مسلمان شوا خوراک دا تور زندان ولی ناراضی بجوش نور سوکړي کافران ډاکټر عافیه صدیقی شوا پور کا باب ستی ورل ورکڑا اے الہ لی بدلا ډیر قیمتی ډاکټر عافیه صدیقی شوا پور کا باب ستی ورل ورکڑا اے الہ لی بدلا ډیر قیمتی پلاتا باټول ظالمان گردواړه امریکایان ما فصل مالک ادریس دا دعا دا هر زمان نو خور کئیدا مسلمان شوا خوراک دا تور زندان ولی ناراضی بجوش نور سوکړي کافران د جهاد منځ ټول په قیام کېږي قعده نه لري شور دی اقدام دی او د کونج مراقب